السلام علیکم مرګرو د پاکستان چې د سریلانکا نه کم میچ بایللی او کم سیمی فاینل د هغې مین وجه اهیر مهیدراله وجه یې څنګه مهیدراله کوچ خلک ساتي د دې لپاره چې د پلیرانو مخامخ هغې ته د بیټینګ د بالینګ چل وښیي خو میکي آرتن صاحب چې دی هغه داسې نه کوي هغه ناست دی په انګلینډ کې ډربي شایر له هلته ټریننګ ورکوي هغې له کوچینګ کوي او پاکستان له آنلاین کوچینګ کوي آنلاین کوچینګ څه کوي پاکستان ټیم ناست دی په سریلانکا کې او هغه صاحب ناست دی په انګلینډ کې او د هغه ځای نه هغې له کوچینګ کوي دا کومه خبره شوه مین خبرې له راځو مرګرو وسیم اکرم په دې باندې ښه پوره تبصره کړې ده چې نه دي په کار یو کوچ له چې هغه یو ملک ځان له پاکستان مثال والو چې څنګه میکي آرتن راوستی دی پاکستان ځان له په کنټریکټ باندې د کوچینګ لپاره او هغه ناست دی هلته ډربي شایر له په انګلینډ کې ټریننګ ورکوي کوچینګ ورکوي ولې پاکستان سره خو د کوچونو څه کمې نشته که موږ مثال والو د عمرګل نو عمرګل هغه د افغانستان پلیرانو له ټریننګ ورکوي هغې له کوچینګ کوي تاسو اوس د هغې بالران ولیدو که نه چې څنګه ښکلې بالینګ سپیډ دی ورسره دا ټول محنت چې دی هغه د عمرګل دی که موږ مثال والو د شهید افریدي شهید افریدي د دنیا ټاپ کلاس بیټسمین او بل طرف ته شعیب اختر د پاکستان سره ولې شعیب اختر نشته چې دی دغه میکي آرتن دی نور راولي شعیب اختر مثال والی دنیا ټول نه فاسټیسټ خطرناک بالر دی دی ولې کوچ نه جوړي نو مین خبر را پاکستان ټیم او د پی سی بي منیجمنت نه روانه ده که چېرې دغه میکي آرتن موجود دی د پاکستان او د سریلانکا د میچ نه مخکې نو هغې له به یې ښکلې ټریننګ ورکړی ښه بیلډینګ بالینګ د کیچ دغه پریکټس به یې ورکړی نو دوی به دغه کیچونه او دغه مس فیلډینګ نه کوو بیا